دا وطن د یرغلګرو کلی نه دی، دا د غرب د لنډغرو کلی نه دی. دلته هر سړي کږه پګړۍ تړلې، دلته هر سړي کږه پګړۍ تړلې. د ژوند لار زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم جنتي میرمن. یرغلګرو کلی نه دی، دا د غرب د لنډغرو کلی نه دی. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم جنتي میرمن. درنو اوریدونکو، امام مالک په موطا کې، همدارنګه صاحب د مشکات په مشکات کې د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها یو حدیث را نقل کړی. عن علقمه رضي الله عنه عن أمه قالت دخلت حفصة بنت عبد الرحمن على عائشة وعليها خمار رقيق فشقته عائشة وكستها خمارا كثيفا. حضرت علقمه رضی الله تعالی عنه د خپلې مور نه روایت کوي. هغه فرمایي چې حفصه بنت عبدالرحمن ام المؤمنین حضرت عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها کره لاړه، خو د حفصې په سر باندې نغۍ لوپټه وه. اکم ټکری او پوڼنی چې په سر و هغه نری. کله چې ام المؤمنین عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها دا نری لوپټه د حفصې په سر ولیدله، نو ام المؤمنین هغه وشلوله، خپله جګه شوه، د خپلې کور نه یو غټ پوړنی او ټکری ورکه، حفصې ته یې ورکه چې دا په سر که. نو درنو اوریدونکو، خویندو او میندو، داسې نری جامه اچول او داسې نری ټکری په سر کول چې د هغې نه ویښته او دننه د بدن رنګ ښکاره شي، دا ناجائز دی، دا حرام دی. د دې وجې نه ام المؤمنین عایشې صدیقه رضی الله تعالی عنها اوچتیږي، د حفصې د سر نه هغه نری ټکری را اخلي، شلوي او غټ ټکری هغې ته ورکوي چې دا په سر که، د دې لپاره چې حفصه د ګناه نه بچ شي. همدارنګه د بخاري حدیث ده. عن عائشة رضي الله عنها قالت يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروتهن فاختمرن به. ام المؤمنین حضرت عایشې صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې الله رب العزت دې په اولنیو مهاجرینو ښځو باندې رحم وکړي. کله چې الله رب العزت دا آیت نازل که ولیضربن بخمورهن علی جیوبهن، چې په خپلو سینو باندې لوپټې اچوئ، نو دوی خپل لوی صادرونه پرې کړل او لوپټې ترې جوړې کړې. داسې لوپټه او داسې ټکری چې د هغې نه ویښته او د بدن څرمن په نظر راځي او ښکاري، د دې په سر کول خویندو ته دا ناجائز دي، حرام دي. نن سبا زموږ اکثره خویندې د کفارو د تهذیب او د تمدن نه متاثرې شوي دي، د هغو په سر باندې بلکل لوپټه ختمه شوې. او که چیرته لوپټه او ټکری لري، هغه به صرف د فیشن لپاره استعمالوي، هغه به داسې ټکری او لوپټه وي چې هغه د پردې او د حجاب کار نه کوي. هغه خویندې او میندې
داسې نري ټکري او لوپټې په سر کوي هغوی دې په دې باندې پوه شي چې په داسې ټکري باندې د دوی مونځ د سره صحیح نه دی او بعضې خویندې خو داسې شته چې نورو اوقاتو کې نری لوپټه او باریکه ټکري په سر کوي خو چې کله د مانځه وخت راشي هلته به غټ ټکری په سر کړي نه خویندو تاسو د الله رب العزت نه حیا وکړئ په هر وخت کې باید ستاسې په سرونو باندې غټه لوپټه وي چې ستاسو ویښته او ستاسو د بدن رنګ د هغې نه ښکاره نشي نو که تاسو د الله په اوامرو باندې او د محمد رسول الله په ویناو باندې عمل وکړه محجبې شوئ ښایسته جامې او غټ غټ ټکریم په سر کړل تاسو به الله رب العزت جنتیانې وګرځوي او که خدای مکړه جامه مو فاسده وي نری وي نری ټکری او لوپټه ستاسو په سر وي بیا جنت ته تلل به ستاسو ډیر سخت او ډیر مشکل وي همدارنګه د مسلم حدیث دی راوی د حدیث حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه دی عن ابي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمای چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل دوه ډلې خلک جهنمیان دي او ما لیدلي نه دي تر اوسه پورې لا ابو هريره وایي یو هغه قوم دی چې هغوی سره به د غواګانو د لکو په شان قمچینې وي چې په هغې سره به دوی خلک حق و ناحق وهي دویم هغه ښځې دي چې دوی به جامې اچولې وي خو سره د جامو به دوی بربنډې وي خلک ځان ته مائله کوي او په خپله خلکو ته مائله وي سرونه د بختي اوښانو د قوبونو په شان یو طرف ته مائله وي جنت ته به دا ښځې نه داخلیږي او نه به د جنت بوی محسوسوي او حال دا چې د جنت بوی تقریبا د 1500 کاله لاره مزل نه لرې محسوسیږي الله اکبر څومره سخت وعید دی څومره سخت عذاب دی څومره د یېرې او د خوف خبره ده د نري لباس د وجې نه به د جنت خوشبویي نه هم دا خویندې محرومې وي دوی به جامه اغوستې وي خو دومره نری او تنګه به وي چې د دوی بدن ته ښکاره کیږي نو محمد رسول الله ځکه وایي کاسیات عاریات دوی به وایي چې موږ جامه اغوستې اما په اصل کې دوی لوڅې دي داسې جامه د څه لپاره اغوندي د دې لپاره چې خلک ځان ته مایله کړي یا دوی خپله خلکو ته میلان وکړي او ویښتې یې راټول کړي وي په سر کې د اوښ د کوپان په شان تړلي وي رسول الله وایي چې دا ښځې به جنت ته هم نه داخلیږي او د جنت بوی به هم د دوی پوزو ته ونه رسیږي خویندو او میندو د الله رب العزت یېره مخې ته کړئ په ځان باندې رحم وکړئ تاسې چې داسو نری او لنډه جامه اغوندئ ستاسو نفس ته به لږ مزه میلاویږي خو دا د زنا طرف ته د خلکو دعوت کول دي نن دا لږه وهمي مزه نن دا لږ وهمي خوند تاسو صرف د جنت نه بلکې د جنت د خوشبویي نه هم محرومه کوي دا څومره د هلاکت خبره ده خورې راشه د الله رب العزت کلام واوره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث واوره چې تا ته د یوې مسلمانې ښځې په صفت باندې څه وایي نو تر اوسه دې که لنډې او تنګې جامې اغوستې وي تر اوسه دې که نرۍ جامې اغوستې وي چې زما خبرې اورې همدا اوس توبه وکړه ځان د جهنم مستحق مه ګرځوه ځان د الله رب العزت د غضب او د لعنت مستحق مه ګرځوه ښایسته جامې واغونده ستا عزت په دې کې دی ستا ښایست په دې کې دی چې څومره ته محجب یې تر څو د الله جنت ته بوځي
نو که جامه دې د الله او د الله د رسول د وینا مطابق وه ته به جنتي میرمنې او که خدای مکړه داسې نه وه نو محمد رسول الله د نن نه 1400 کاله مخکې ګواهي ورکړې چې ته جهنمي همدارنګه د ابو داود حدیث دی راویه د حدیث ام المؤمنین عایشې صدیقه رضی الله تعالی عنها ده عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيزة لن يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه ام المؤمنین حضرت عایشې صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمای چې حضرت اسما رضی الله تعالی عنها محمد رسول الله ته راغله د اسما د عایشې صدیقې خور ده ګوره نو د حضرت اسما رضی الله تعالی عنها په بدن باندې نرۍ جامې وې کله چې محمد رسول الله ولیدله چې په بدن باندې نرۍ جامې دي رسول الله ته مخ واړوه رسول الله وفرمیل ای اسما جنۍ چې کله بالغه شي نو په کار نه دی چې د هغې د بدن نه سوا د دې او د دې نه بل څه ښکاره شي رسول الله خپل لاسونه او خپل ورغوي ورښي دا کومې جامې چې تا اغوستې دي د دې نه خو ستا بدن تشخیص کیږي د دې اغوستل تا ته حرام دي دا د الله د غضب او د الله رب العزت د لعنت سبب ګورې خویندو او میندو کله چې جنۍ بلوغ ته نږدې شي نو د هغې په ذمه د پردې تمام احکام لازمیږي لکه څنګه چې یوه مشره مور پرده کوي او ښایسته جامه اغوندي همدارنګه دا جنۍ چې بلوغ ته نږدې شوې دا به اغوندي دا ډیره د بېغیرتي خبره ده چې زموږ په ټولنه کې خصوصا په اوسني دور کې د داسې جنکیو د پردې اهتمام نه کیږي نه پلار څه ورته وایي او نه مور څه ورته وایي چې لورې تا څه اغوستي دي او ولې دا اغوندې دا خو لا پرېږده چې همدغه مور او همدغه پلار همداسې جامه دې لور ته راوړي چې ته واغونده دا ډیره د بېغیرتي خبره ده خاص طور هغه جنۍ چې نن مکتبونو ته روانې دي الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي زه په خپلو دې خبرو کې هیڅ کم هدف نه لرم زه تاسو ته د الله دین بیانوم چې د جهنم مستحقې ونه ګرځئ جنت ته لاړې شئ او په ځینې ځایونو کې خو دا رواج دی چې د واده نه وړاندې پرده او حجاب عیب ګڼي دا ډیره لویه د ګناه خبره ده نن تاسې وګورئ چې بازارونو کې څه قسمه قسمه ټوټې راغلي دي داسې نرۍ ټوټې چې د هغې په اغوستلو سره بدن ښکاره کیږي خو ته به وینې چې قطار به ورته ښځې ولاړې وي او همدغه ټوټې به راپیري د داسې ټوټو اغوستل خو حرام دي او د کومو خویندو او میندو که په ځان داسې ټوټه وي هغوی دې په دې باندې پوه شي چې د دوی مونځ هم نه کیږي الله رب العزت دې زموږ په حال باندې رحم وکړي الله دې زموږ خویندو او میندو ته توفیق ورکړي چې د الله پیغام او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویناوې واوري او په خپل ژوند کې د الله اوامر او د محمد رسول الله ویناوې عملي کړي تر څو رب العزت دوی جنتي میرمنې وګرځوي او الله رب العزت یې د جهنم نه وساتي نو په دې هیله چې هغو خویندو د دې نه مخکې داسې فاصلې جامې اغوستلې زما د خبرو په اورېدو سره هغه پرېږدي ځانونه محجب کړي ښایسته لباس واغوندي په دې کې د دوی عزت دی نور به مو واورو درنو اورېدونکو خو د یوې دمې نه د ایمان په وسله هر څوک مجهز دي د ایمان په وسله هر څوک مجهز دي د کوز او د کلسټرو کلی نه دی د غرب د لنډغرو کلی نه دی د کوز او د کلسټرو کلی نه دی د غرب د لنډغرو کلی نه دی د وطن د یرغلګرو کلی نه دی د غرب د لنډغرو کلی نه دی درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ نو که داسې جامې تاسې د کم دکان او د بازار نه واخیستلې نو بهتره او غوره خبره دا ده چې دې جامو ته بیا تاسو استر ولګوئ
د ابو داود حدیث دی، راوی د حدیث حضرت دحیه بن خلیفه رضی الله تعالی عنه دی. عن دحية بن خليفة رضي الله تعالى عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم بقباطية فأعطاني قبطية فقال اصدعها صدعين فاقطع إحداهما قميصا واعط الآخر امرأتك تختمر به فلما أدبر قال وأمر امرأتك أن تجعل تحته ثوبا لا يصفها. حضرت دحیه بن خلیفه رضی الله تعالی عنه فرمایی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته قبطي کپړې او قبطي ټوټې راغلې وې. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما ته د هغې نه یوه قبطي جوړه راکړه او رسول الله راته وفرمیل دا دوه ځایه کړه، یو نه کمیس جوړ کړه او بله ټوټه یې خپل کور والا ته ورکړه چې ځان لپاره ترې لوپټه جوړه کړي. نو کله چې دا واپس شو نو محمد رسول الله وفرمیل کور والا ته او میرمنې ته دې امر وکړه چې د دې لاندې یوه کپړه او ټوټه واچوي چې دننه وجود یې ترې ښکاره نشي. خویندو او میندو، د ښځو بدن پرده ده، عورت دی او د هغه هیئت اجنبي سړي ته ښکاره کول حرام دی، لویه ګناه ده. نری جامې اچول یا نری ساړي اچول، نری لوپټه چې د هغې نه ویښته او د بدن رنګ ښکاري، دا حرام دی، د الله رب العزت د غضب سبب دی. کمې ښځې چې نری جامې اغوندي، کمې ښځې چې نری لوپټې په سر کوي، د آخرت په ورځ به الله رب العزت همدغو ښځو ته د بربنډوالي سزا ورکوي، داسې لکه چې دوی په دنیا کې بربنډې ګرځېدلي وي، الله به د بربنډې ښځې سزا ورکوي. په ځینې ځایونو کې موږ وینو چې ځینې خویندې دومره نری جامې اچوي، دومره نری لوپټې په سر کوي چې د هغو نه د دوی بدن او ویښته ښکاره کوي. دوی دا خیال کوي چې موږ دې سره خلکو ته ښه ښکاره شو. الله اکبر، دا ډیره لویه د هلاکت خبره ده. په داسې ښځه باندې د جنت خوشبویي هم حرامه ده. جنت ته خو تلل پرېږده چې جنت ته خو کله هم نشي تللی. داسې ښځې چې نری جامې اغوندي یا نری لوپټې په سر کوي، دوی خلکو ته د زنا دعوت ورکوي. دا څومره لویه خبره ده. اول خو په کار نه دی چې داسې نری جامې واچوئ، د سره باید دا کار ونه کړئ. که چیرته اتفاقي طور سره داسې نری جامې راشي نو بیا د هغې لاندې تاسې پیړ استر واچوئ چې د بې پردګي د ګناه نه بچ شئ. نن تاسو د پردې اهتمام وکړئ، ښایسته جامې واغوندئ، سبا به په جنت کې بغیر د څه منع نه ازادي کوئ. څنګه چې غواړئ هغسې جامه به تاسو اغوندئ او چیرته چې غواړئ هلته به تاسو ګرځئ. او که په دنیا کې تاسو حجاب ونه کړ، هغه جامه چې الله او د الله رسول درته وایي هغه دې وانه غوستله، نو د جنت د خوشبویي نه ته محرومه یې. چې خوشبویي نه رسیږي نو جنت به چیرته وي؟ الله دې زموږ په خویندو او میندو باندې رحم وکړي. همدارنګه د مجمع الزوائد او د بیهقي حدیث دی، راوي د حدیث حضرت علی کرم الله وجهه دی. عن علي رضي الله عنه كنت قاعدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقيع في يوم دجن مطر فمرت امرأة معها مكاري فهوت يد الحمار في وحدة من الأرض فسقطت المرأة فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنها بوجهه فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها متسرولة فقال اللهم اغفر للمتسرولات من أمتي ثلاثا يا أيها الناس اتخذوا السراولات فإنها أستر ثيابكم وحضوا بها نساءكم إذا خرجن. قال الشيخ أحمد رحم الله المتسرولات. حضرت علی کرم الله وجهه فرمای چې زه د سخت باران په وخت کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په بقیع مقام کې ناست وم. یوه ښځه تېرېدله او د ښځې سره سورلي وه، یعنې په خره باندې سوره وه. نو د هغې ښځې د خر مخکینۍ پښه یوه کنده کې یعنې ځمکه کې وښویېدله. هغه ښځه را وغورځېده
نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ واړوه د دې لپاره چې ستر په نظر رانشي. صحابه کرامو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویلې ای د الله رسوله دې ښځې خو پاجامه یعنې پرتوګ اچولی. نو محمد رسول الله وفرمیل ای الله زما امت کې پاجامې اچولو والا ته بخښنه وکړه. محمد رسول الله دا خبره 3 ځلې وکړه او دا یې وفرمیل ای خلکو پاجامې جوړوئ دا ستاسو په جامو کې زیات ستر والا سیز دی او زنانو ته د دې ترغیب ورکوئ کله چې بهر اوزي. شیخ احمد رحمه الله وایي الله پاک دې رحم وکړي په پاجامو اچولو ښځو باندې. هدف و مقصد د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې وینا نه دا دی چې خویندې باید هغه جامه واغوندي چې په هغې کې دوی مستورې وي او په هغې کې دوی پټې وي. په کومې جامې کې چې ستا ستر ډیر راځي، په کومې جامه کې چې ته څومره زیاته پټېږې، هماغه جامه واغونده چې الله رب العزت در باندې رحم وکړي، الله رب العزت دې جنت ته بوځي. لکه څنګه چې ستاسې لیدل نارینهو لپاره حرام دي، همدارنګه ستاسې کتل نورو نارینهو ته چې هغه تاسو لپاره محارم نه دي هم حرام دي. د ابو داود حدیث دی. راویه د حدیث ام المؤمنین حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها ده. عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنده ميمونة بنت الحارث فأقبل ابن أم مكتوم وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب فدخل علينا فقال احتجبا منه فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس هو أعمى لا يبصرنا فقال أعمياوان أنتما ألستما تبصرانه. حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها فرمای چې زه نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره وم او رسول الله سره حضرت میمونه رضی الله تعالی عنها هم وه. نو په دې وخت کې ابن ام مکتوم چې یو نابینا صحابي دی هغه راغی او دا واقعه د پردې د حکم نه پس شوې ده، یعنی د حجاب آیتونه نازل شوي ول. نو کله چې هغه کور ته رادننه شه موږ جګې نه شو، هلته ناستې وو رسول الله سره. نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل د ده نه پرده وکړئ. موږ ویلې ای د الله رسوله ولې پرده وکړو، دا خو نابینا دی موږ خو نه ویني. نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل که دی نابینا دی تاسې خو لنډې نه یاستئ، تاسې خو یې وینئ. ګورئ خویندې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ویناوو کې څومره تاکید د پردې راغلی دی. هغه خویندې چې نن ورځ په فاسد لباس سره راوځي یا په بازارونو یا په زیارتونو یا په دفترونو کې ګرځي، د دوی جواب به د آخرت په ورځ د الله رب العزت په حضور کې څه وي. نه خویندو نن پرده وکړئ، تکلیف برداشت کړئ چې د آخرت په ورځ الله رب العزت تاسو جنت ته داخلي کړي، الله رب العزت مو د جهنم نه وساتي. او که داسې بې پردې ګرځېدلی نو د آخرت په ورځ به ستاسو جواب د الله رب العزت په حضور کې ډیر سخت وي. الله دې زموږ خویندو او میندو ټولو ته هدایت وکړي چې د الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ویناو پابند شي. په همدې هیله درنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شو. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب. غرونه غرونه حوصلې لري دا خلک، غرونه غرونه حوصلې لري دا خلک، بې تکبیر او بې سنګرو کلی نه دی، دا د غرب د لنډغرو کلی نه دی، دا د غرب د لنډغرو کلی نه دی، د وطن د یرغلګرو کلی نه دی، دا د غرب د لنډغرو کلی نه دی. ورځ تر بلې دي د سر زیان پکې ډیر دی، ورځ تر بلې دي د سر زیان پکې ډیر دی، ورځ تر بلې دي د سر زیان پکې ډیر دی، ورځ تر بلې دي د سر زیان پکې ډیر دی. څنګه دا د زورورو
کلی نه دی دا د غرب د لنډه غرو کلی نه دی څنګه دا د زورورو کلی نه دی دا د غرب د لنډه غرو کلی نه دی دا وطن د یرغلګرو کلی نه دی دا د غرب د لنډه غرو کلی